زموږ او ستاسې د وطن یو اتل قهرمان منصور شهید چې په خپل وطن باندې غیرت وکړو دغه لږه شان د ویډیو هم درته پلی کوم بیا سره خبرې کوم. بیم درله پلی افغانان ورونو تاسو ته معلومات دی چې زموږ او ستاسې یو اتل قهرمان منصور شهید چې په ډورنلیان باندې د پنجاب سره جنګ و د شهادت جام یې په نصیب شو. الله تعالی دې د ده په شان شهیدان د جنګ بدر د جنګ احد په غزا کې چې کوم اصحابه زموږ شهیدان شوي هغه شان دې الله تعالی دې د هغې په قطار کې در اوچت کړي. د ده ستر فامیل ته د ده کورنۍ ته د دې ستر شهادت موږ مبارکي ورکوو. افغانانو ورونو وایي مړ شه داسې مړ شه چې دنیا در پسې وجاړي. خپل خو لا خو پرېږده چې پردي او دنیا در پسې وجاړي. نو ده پسې نن ټول افغان ملت هم جاړي او هم یې د غیرت هغه دغه اوچت کړو زمونږ. او همداسې که تاسو ته یاد شي افغانانو ورونو ما مخکې په دې لایف کړی وم چې کله قاسم خان شهید چې د پخواني حکومت کې و د ملي اردو یو عسکر و هغه هم دغه شان د شهادت جام په نصیب کو. همیشه زموږ په زړونو کې دی هغه څومره موده وشوه خو زموږ د زړونو نه هغه نه وځي. خو نن دا معلومیږي افغانانو ورونو چې موږ باید ټول یو شو. افغانانو ورونو ګورئ زه خپله ډېر مخالفت به لرم طالبانو سره دغه میډیا پرته ده مګر راځئ چې له دې ټاپو نه تېر شو چې دغه چې دی دا طالبان چې دي دا د پاکستان خلک دي. دا باید دا نور دا ټاپې پرېږدو. ښه چې طالبان یو 2 منټه مې ستا خبره ومنله بیا دا پاکستان د چا دی؟ خو پاکستان د امریکې دی که نه؟ بیا دا 20 کاله حکومت د چا په افغانستان کې د چا ولې ورونو ولې سترګې پټې کړو؟ راځئ چې له دې خبرو نه تېر شو یو ملي فکر یو ملي سوچ پیدا کو چې دا طالب دی او دا د پاکستان غلام دی او دا د امریکې غلام دی او دا کمونست دی او دا خلقي دی او دا مجاهد دی او دا طالب دی او دا پلانې دی او دا بستانې دی او دا وابي دی او دا سلفي دی او دا حنفي دی. ګورې ورونو راځئ که چې موږ کلم د دغه شي نه تېر شو او احترام مو وکړو متقابل تاسو یقین وکړئ چې په هغه ورځ به وطن جوړي. نن چې تاسو یې نه یي دا څنګه غلامي ده چې طالبان راځي د مسلح جنګ کوي د پاکستان د پنجاب په خلاف باندې په ډورنلیان باندې خپل ځانونه شهیدانوي سني خاردار کټ کوي. ګوره په تورخم کې هغه شان دي بد حال اخیستې په سپین بولدک کې هغه شان دي بد حال اخیستې که چېرته غلامي وه خو دا هر څه به ټیک ټاک وی که نه برابر به وی که نه دا نه د غلامي ورنو. راځئ چې موږ او تاسې یو ملي فکر پیدا کړو. راځئ چې موږ او تاسې په برنامو کې که په ټي وي باندې دغه ټي وي کې چې دا بعضې طالبان ناست یا بعضې نور خلک ناست دي ټولو ته دا وایم یا په سوشل میډیا باندې کلم چې نوم اخلی ملا محمود عمر صاحب، کلم چې نوم اخلی محترم اشرف غني صاحب، کلم چې نوم اخلی محترم کرزی صاحب، کلم چې نوم اخلی ډاکټر صاحب نجیب. ګورئ که موږ ټولو دغه شان دي یو بل ته احترام وکړو هر یو سړی په فالوور لري هر یو سړی په دې دغه کې ولس کې یو ځای لري دا مشکل حل کېږي. افغانانو ورونو نن تاسې وکاته که ملي اردو ده که طالب دی که هر یو دی افغان ټول په یو دغه وانې دي ټول وایي موږ ټول یو افغانان یو ټول د دې وطن بچیان یو. راځئ چې د یو ملي فکر دپاره سوچ وکړو افغانانو ورونو. راځئ موږ دا 45 کاله بدبختۍ یو همدغه عامل دی چې ته وروره موږ یې تقسیم کړي ته پلانې د بستانې. ما تاسو ته مخکې دا ویلې په دې لایفونو کې دا لایفونه زما پراته دي ورونو. ما درته ویلي چې دغه باجوا راوله او د دې ملا هیبت الله په ځای باندې کېنوه که دا تاسې یې پرېښودې دا د خدای راستي دی. هغه فیصله دا کړې ده چې موږ به لر او بر پښتانه افغانان تباه کوو بربادوو به. هغه فیصله دا کړې ده چې زمونږ هغه موږ بېعزته کویم مړه کویم په دنیا هم خرڅوي. موږ ته څه فیصله پکار ده؟ موږ ته څه شی پکار دی؟ لر او برو پښتنو ته تاسې ټولو ته ویم یا لر او بر افغانانو تاسې ټولو ته ویم قذافي راپاڅېدو په جنرال اسمبلۍ کې چې هغې وخت هغه ژوندی و وی ویل چې یا دغه اسرائیل دی راځي چې یا ټول عرب پې ورشو یا به ټول عرب مړه کړي یا به موږ دا ختم کړي دغه فتنه به د دې ځینه ختمه شي. دا د قذافي په جنرال اسمبلۍ کې سپیچ دی خبرې دي تاسې واورئ. نو راځئ چې موږ او تاسې یو فیصله وکړو. یو د یو ځینه پښتون راپاڅېږي طالب د فلاني غلام دی هغه راپاڅېږي ورته ته د امریکایانو غلام یې. په دې خبرو څه شی کېږي؟ موږ څه شی لاسته راوړو؟ په دې خبرو خو موږ د خپل وطن هم رال کړو ټول لر او بر پښتانه افغانان سره به اتفاق کوي. راځئ چې نن د تاسې موږ یو ملي فکر او زه ستاسې مړانې ته سلام کوم چې په پکتیا کې په دادیو کې تاسې خپله مړانه وښودله
تاسې د وطن اصلي بچیان هستئ او همدغه شان ویډیوګانې لایفونه موږ په تیر جمهوریت کې بچي جنرال رازق صاحب د سپین بولدک کې یا په ډونرلیان واني یا په نور په کونړ کې یا په بل ځای کې زموږ ملي اردو والا معمولي مزاحمت د پاکستان په خلاف د موږ ویډیوګانې کولې موږ سایل دا اوسانۍ خبره نه ده چې موږ طالبانو ته یا ځان نږدې کوو یا دا کوم نه دا ملي خبره ده ملي فکر دی ملي سوچ دی د جنګ والا نه یم قسم په خدای چې څوک طالب ته د پاکستان غلام وایي چې ما ته کار راځي قسم په خدای چې څوک طالب ته بدل پاز استعمالوي بدل پاز قسم په خدای زه په ځان دومره نه خفه کېږم څومره چې طالبان په تاسې خفه کېږم تاسې څه فکر موږ باندې دا فکر مه کوو چې دا خارج کې ناست دا خلک ګني نفرتونه یا دا خورئ نو خبره دا ده چې نن تاسې کم مړانه وښوده د ټولو افغانانو سترګې مو اوچتې کړي او په تاسې باندې موږ فخر کوو که تاسې هر یو داسې کار کوئ چې هغه د وطن د ملي ګټو د ملي دفاع کار وي ان شاء الله تاسو موږ په دواړو لاسونو سلام کوو او ټول ولس به تاسې په څنګ باندې ولاړ وي ولس ته مینه ورکوئ ولس سره رویه سمه کوئ د ټوپک د لارې یا د کوتک د لارې کوشش مه کوئ یا د زور د لارې یا شخصي دم پرېږدئ دغه ولس ته دغه خلکو ته دومره مینه ورکوئ چې تاسې هر یو شي ته دی ولاړي دغه زما یو څو خبرې زه طالبانو ته دا وایم چې ورونو بعضې اشخاص ستاسې په صفونو کې راپاڅېږي زموږ د ملي پخواني ځواکونو سره ملي اردو سره په حکومت کې چا کار کړی هغې سره زیاتې کوي زه راپورټونه لرم زه خبره لرم زه تاسو درو خبره نه کوم دغه خلک مه کړوئ دا د وطن بچي دي خدمت یې کړی ښه دي بد دي 20 کاله افغانستان په یو فاقه عقیده باندې هغې خپل ملي اردو کې او د افغانستان د دفاع دپاره یو دغه کوو د خدای په لحاظ باندې دغې ته لږ فکر وکړئ دغې ته لږ سوچ وکړئ دغه خلکو مه کړوئ دغه مه ځوروئ که پخواني حکومت کې چا کار کړی دغې ته ستاسې توجه غواړو دغه ته مینه ورکوئ محبت ورکوئ دغه ستاسې لاس دی ستاسې مټ دی ستاسې بازو دی نن تاسې وکاته چې تاسې لږ جنګ شو پنجاب سره پاکستان خو زه منه بالکل پاکستان نه خیبر پختونخوا دا پاکستان دی نه جنوبي پښتونخوا کوټه دا پاکستان دی او نه وروره سند او کراچۍ پاکستان سره پنجاب دی د پنجاب سره چې په جنګ کې تاسې وکاته چې تاسې سره ټول ملي اردو والا او که هر یو افغانو تقریبا ټول تاسې سره ودرېده او ټول تاسې ته ویلي تاسې سره تکبیر الله اکبر ویلي نو پوه شئ چې دا افغانان په دې وطن خفه کېږي تاسې سره انشاءالله همیشه په دې شي کې ودرېږي او تاسې انشاءالله فکر مه کوئ تاسې ځان ته ناست شئ تاسې سره ټول افغانان دا یوازې د فیسبوک خبرې نه دي قسم په خدای دی چې عملي میدان راغی چې ټول افغانان به تاسې سره ځوانان ودرېږي دا په اروپا کې په لکاو ستاسې مټې دي ستاسې افتخارات دي ستاسې دې ته مینه ورکوئ دغه لایفونو کې یا په دغه فیسبوکونو کې یا په دا ټي وي باندې دغه خلکو ته مې ووایه چې د دې په خلاف خبرې نه کوي زنده‌باد افغانستان زنده‌باد زموږ اتلان قهرمانان طالبان چې نن په پکتیا کې د تورمخي سره مقابله وکړه او دې ته مرګ جبله وراړولي او د وطن د سرحداتو دفاع کوي د افغانستان دفاع کوي زنده‌باد دي ستاسې په شان دي اتلانو قهرمانان الله دې ستاسې په شان دي ځوانان اتلان نورم زیات کړي ټول افغانستان تاسې سره ولاړ دی زنده‌باد لر او بر افغانستان زنده‌باد لر او بر یو افغان جوړېږي به یو لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان